د سیرت په بیاناتو کې د نننی بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزات سره تعلق لري. هر پیغمبر له خدای پاک معجزې ورکړي دي او دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ او روحانی دلیل وي چې خلقو ته دا خبره معلومه شي کہ دا پیغمبر یو عام انسان نه دی، د الله سره یو نسبت دی او رب العالمین د پیغمبرۍ د ثابتولو دپاره بعضې داسې نښې د پیغمبر نه ښکاره کړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلافي. معجزه د اعجاز نه وتې دی عاجز کول. معجزه څه ته وایي؟ چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي د هغه د لاسو نه د هغه د وجود نه داسې یو کار څرګند شي چې دا ټول مخلوق عاجزه کوي، د هغې د مثل د جوړولو نه، د هغې مثل، د هغې نقشه، د هغې نه ټول مخلوق عاجزه دي، هغسې څوک نشي کولی. د هغې یو ظاهري مثال تاسو له در کوم چې تاسو پې پیښ یې. په دې مخلوقاتو کې دوه قسمه مخلوق دی. یو هغه دي چې هغه نیغ په نیغه الله جوړ کړي دي او د مخلوق پکې هېڅ کار نشته، لکه انور شو او سپومۍ شو، ستوري شو، غرونه شو، دریابونه شو، دا نیغ په نیغه الله پیدا کړي دي او د بندگانو د مخلوق په دې کې هېڅ دخل نشته. بس الله وی کن نو اسمان پیدا شو، ځمکه پیدا شوه، نور پیدا شو، سپومۍ پیدا شوه، ستوري پیدا شو، نهرونه جوړ شو. یو دا قسم مخلوق دی. دویم هغه مخلوق دی چې دا هغه هم الله پیدا کړي دي خو د انسان عمل له پکې دخل شته، لکه دا پکې شو مثلا د دې خالق هم خدای دی. که خدای د دې پکې دا میټیریل اوسپنه پیدا نه کي یا دا پکې چې د کمو څیزونو نه جوړیږي که دا خدای نه وي پیدا کړی، یا دا کم انسان چې پکې جوړی که دی خدای نه وي پیدا کړی او د ده په لاس او په دماغو کې د پکې طاقت نه وي پیدا کړی، د پکې نشي جوړول. خو ظاهر کې الله د انسان په ذریعه دا پکې جوړ کړ، خالق خدای دی. ظاهري کسب بنده وکړو، د هغې کسب طاقت هم دله خدای ورکړی دی. دې کې د انسان عمل له دخل شو، یا بس یا موټر یا جهاز چې څوک جوړی دا ټول د خدای مخلوق دی. ځکه د کم پرزې چې د دې دي هغه خدای جوړې کړي دي. د ځمکې نه دا داتونه، اوسپنه او سټیل او د پلاسټک دا څیزونه د دې ټولو هر څه خالق خدای دی. او کم بنده چې جز جوړی، بم جوړی، ټوپک جوړی، دا بنده هم خدای پیدا کړی دی. د دې بنده په دماغو کې دا هوښیارتوب عقل هم خدای پیدا کړی دی. دی چې په کومو لاسو پرزې جوړی دا هم وله خدای جوړ کړی دی. خو بیا هم ظاهر کې مونږ ګورو چې د بنده عمل له په دې کې دخل شته. نو یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل نشته لکه انور سپومۍ، یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل دی لکه موټر لارې پکې شو. چې دا کم مخلوق کې د بنده عمل له دخل دی د دې مثل جوړېدی شي، لکه یو سړي پکې جوړ کړ، د پکې مثل جوړېږي که نه جوړېږي؟ جاپان موټر جوړ کړ نو امریکې هم جوړ کړ، امریکې موټر جوړ کړ نو جاپان د هغې مثل جوړ کړ. یا مثلا جز یو ملک جوړ کړ، بل ملک د هغې په شان جز جوړ کړ. یو کارخانه کې ټوپک جوړ شي نو چې بل میدان ته روځي نو بله کارخانه کې د هغې په شان بل سړی جوړ کړي. لیکن د خدای د انور په شان انور څوک جوړولی شي؟ نشي جوړولی. ټول مخلوق عاجزه دی، نشي جوړولی. دې نورو څیزونو مثل ولې جوړېږي؟ د هغې نمونه، ځکه هغې کې د انسان عمل له دخل دی او نور له د انسان عمل له پکې هېڅ دخل نشته. که ټول مخلوق یو دی چې د انور په شان انور به جوړ نه کړي او نه به د خدای د سپومۍ په شان سپومۍ جوړه کړي او نه به د خدای پاک د ستوري په شان ستوري جوړ کړي، نه به د خدای د غر په شان غر جوړ کړي. هسې به کاڼي یو ځای کړي، یو ډانچه به جوړه کړي، خو خدای چې کم غر جوړ کړی دی او پیدا کړی داسې به پیدا نه کړي.
او که ټول مخلوق یو ځای شي نو د خدای د سیندونو او د دریابونو په شان سیندونه او دریابونه به جوړ نه کړي. داسې ده که نه ده؟ بینه دقه د معجزې فرق دی. معجزه ډایرکټ د خدای د طرف نه ده، د پیغمبر د لاس نه او د هغه د وجود نه میدان ته راښکاره شي. اس قسمه د پیغمبر دخل پکې نشته. خدای پاک وغواړي د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شي. د دې مثل که ټول مخلوق یو ځای شي نو هغه به د خپلو ګوتو نه اوبه روانې نه کړي. داسې ده که نه ده؟ دا بعضې جادوګر کوي خو هغه نظربندي غوندې شوي، هغه حقیقت نه ګوري، هغه د نظربندۍ وي. ګوره د معجزې د پیغمبر معجزه ده، چرته به هم دا نه اورېدلې چې دا ته بل چا چل زده کړی دی، په هغې کې چل زده کېږي نه. د یو پیغمبر بچي هغسې معجزه نه ده ښکاره کړې کومه چې د پلار وه او نه یې ملګرو هغه ښکاره کړې ده. نو په معجزه کې تعلیم نشته، چل زده کول پکې نشته. او دا جادوګران چې دا کوم مصنوعي اوبه موبه به یې رابیایي، دا خو د هغه شاګردان د هغه نه چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي، د هغه نه بل شاګرد چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي. د هغې مثل جوړېږي، د معجزې مثل څوک نشي جوړولی. لکه زه به یو مثال درکم. د حضرت سلیمان علیه السلام تخت به په اول وته، دا یو معجزه وه. بعضې خلک وایي نه یاره وایي دا اوس هم تختونه په هوا نه الوځي چې جز دی. زه قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. د سهار نه تر ماسپښینه پورې بیا دونه مزل کو چې لکه یو میاشتوک مزل کوي، او د ماسپښین نه د ماښامه پورې بیا د یو میاشت مزل کو. اوس هغې ته معجزه وایي. د بل چا تخت که الوځي دا معجزه نه ده، دا خو اسباب یو ځای کړي، انجن او تیل یو ځای کړي او پرده یو ځای کړي نو یو هم جوړولی شي او بل هم جوړولی شي. نه خو به قالین پروت و، په قالین به کرسی لګېدلی وې او پکې به وزیران او سلیمان علیه السلام ناست و. قالین به غون خدای پاک اوچت کړ او روان به او یو ځای ته به ورسېد. دا یو معجزه وه. نو زمونږ د دواړو جهان او مبارک سردار له خدای دومره معجزې ورکړي دي چې هغه د شمیر نم زیاتې دي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې زر شمیرلی دي. امام بیهقي په دلائل النبوه کې 1400 شمیرلی دي. او علامه نووي هغه وی 3000 دي. خو زموږ علما کرام چې کوم تحقیق کوي نو د پیغمبر علیه السلام معجزې د شمیر نه زیاتې دي. دا چې چاته څومره معلومې دي بس هغه یې راجمع کړي دي. د ټولو نه غټه معجزه د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف دی. دی لوی دلیل نه. ولې دا معجزه ده؟ ګوره چې نازلېده به نو یو جدا شان سره قرآن شریف نازل شوی دی. بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی چې په پیغمبر علیه السلام به وحی نازلېدله. لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. چې سخته یخنۍ کې لکه د جنوري او د دسمبر په میاشت کې به قرآن نازلېده او مونږ به د پیغمبر علیه السلام وجود ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، د تندینه به د خولو قطار لاندې روانو. د انسان په کلام کې دا زور شته نشته دی. دی یو معجزه شوه د قرآن معجزه چې د حضور پاک د تندینه خولې بیایي. او زید ابن ثابت وی یو ځل د نبی علیه السلام رون زما د رون د پاسه پروتو او دې کې قرآن نازل شو. وی کادت فخذی ان ترضع، وی قریب و چې زما دا رون دې مات کړی. دا یو معجزه شوه. یا تر ننه پورې قرآن شریف کې محفوظ دی. یو آسمانی کتاب محفوظ نشته او قرآن شریف محفوظ پروت دی. دا د قرآن یو معجزه ده. یو داسې یا تر ننه پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت مثل چا جوړ نه کړ. الله ړومبې اعلان کو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وی دا ټول انسانان او پیریان یو ځای شی دی د قرآن مثل جوړ کړي چې خوند یې ونه کو نو بیا وی ځه فأتوا بعشر سور مفتریات، وی ځه لس صورتونه جوړ کړي چې خوند یې ونه کو وی فأتوا بسورة من مثله، وی ځه یو صورت جوړ کړي پټینی صورت ان اعطیناک الکوثر د دې برابر یو صورت خو جوړ کړي. نو پاغیم قادر نشو. تر ننه پورې چیلنج د دنیا کافر ہوتا د قرآن د رکوټي صورت برابر صورت نشي جوړولی. دا د قرآن معجزه ده. نو
ډېرې زیاتې دي خو یو څو غټې درته مخکې کوم لکه د حضور پاک مبارک یوه معجزه دا وه چې حیوانات ورسره خبرې کړې دي او خپل فریاد یې ورته پیش کړی دی په یو سفر کې نبی علیه السلام روانو یو صحابي یو اوسۍ ونیوه ښکار یې کړه هغه اوسۍ راله نیغ نبي علیه السلام ته یې زور کو ځان یې پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کړ وی د الله رسوله وی ستا دې ملګري زه ښکار کړی او دلته یو غر دی او په هغې کې یو غار دی په هغې کې زما ماشومان واړه واړه بچي دي نو که زه ستا دې ملګري ذبحه کړم حلاله کړم نو زما هغه بچي به د لوږې مړه شي وږي دي هغه ماشومان بچي نو ته دنه ما خلاصه که چې زه هغه خپلو بچو له پی ورکم نو بیا به دله راشم پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وی په تا څه یقین دی ته خو زما نه اوس د دې ده نیولې نو په تا څه یقین دی چې زه دې خلاصه کم او بیا به راشي که بیا رانه شي وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه به د هغې نه مضبوط قسم بل نی وی وایه وی ښه که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاځئ اوخو وی ډېر خطرناک او مضبوط قسم دی وخور ډېر مضبوط قسم وی پرېږدې اوسۍ پرېښوده اوسۍ په منډه لاړه هغه غر ته هغه غر ته ننوته خپلو بچو له پی ورکړل نو واپس راله چې راله نیغه نبي علیه السلام ته ودرېده حضور پاک هغه صحابي ته وی د اوسۍ پرېږدی معلومیږي د دې ماشومان بچي دي نو که دا تالاله کې خو هغه بچي بیا ضایع شي او بیا یې غټ اعلان وکړو وی کلم چې تاسو ښکار کوئ نو په داسې ورځو کې به نه کوئ چې د دې مارغانو واړه ماشومان بچي وي د بچو په ورځو کې به ښکار نه کوئ دا دې وګوره اوسۍ ده او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړئ اوس بل چا سره اوسۍ خبرې کولی شي دې ته معجزه وه داسې کار د پیغمبر علیه السلام نه څرګند شو د هغه په مخ کې څرګند شو چې هغه د بل چا مخ کې نشي څرګندېدی یو ځل نبي علیه السلام تشریف فرما یو اوښ راغی اوښ نیغ را روانو خلکو شړه نبي علیه السلام یې پرېږدی دې اوښ فریاد راوړی دی او نیغ د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې له راغی او سملاس او دا سر یې د حضور پاک په دې خپو مبارکو کې کېښود او وبرړېده او د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی د اوښ مالک راولی دی اوښ ما ته فریاد وکړ راویې غوښته مالک یې راوست وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه ته پې کار ډېر کې او ګیا نه ورکې او ډېر یې ستړی کې وی او صاحب بلکل همداسې کوم وی ښه نن نه پس به داسې نه کوئ په دې سارو کار کوئ خو ډېر یې مه ستړی کوئ چې لږ دمی نو کار نه یې بندوئ او چې کار پې کوئ نو ګیا اوبه م وله ورکوئ دارنګې په یو سفر کې روانو یو اوښ چا د پړي نه نیولی و اوښ چې نبي علیه السلام ولید نو پړی شلو او پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کېده زور یې لګاو مالک راښکه او دې نه منع کېده نبي علیه السلام ته یې مخ راواړو وبرړېده او سترګو کې اوښکې وبهېدې حضور پاک یې مالک ته ووایي چې ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه ته پې مشقت ډېر کې او ګیا او خوراک وله کم ورکې داسې به نه کې داسې ډېر واقعات دي چې د حضور پاک مبارک سره حیواناتو خبرې کړي دي خلک وایي که نه وی سلیمان علیه السلام سره به مارغانو خبرې کولې دا بلکل ټیک ده سلیمان علیه السلام هم یو معجزه وه چې خدای پاک د مارغانو په جبو هغه پې کړی و دا د حضور پاک هم معجزه شو د هغې نه علاوه دا خو لا نبي علیه السلام دی د صحابه کرامت وګوره د نبی علیه السلام یو صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه په یو ځنګل کې وی روانو وی تلم لار رانه غلطه شو شړه وی یو زمری مې ولید وی زمری چې زه ولیدم وی بس په ما را حمله کېده وی چې زمری ما ته سینګ ځان جوړ کړ او په ما را حمله کوي نو ما فورا زمری له آواز ورکړه چې ای زمریا زه د نبی علیه السلام خدمتګار او د هغه خادم یم ګورې وی چې دا مې ورته ووایي زمری غلی شو یې خوله وازه کړې وه او ما ته یې حملې ته ځان جوړو یې خوله بنده کړه او لکې ښکته کړه او نیغ راغې زما خواله
او تاو شو اوس زمری نیغ داسې روان دی زه خو ته یریږم وی بیا زمری واپس شو هغه دا بلد سپی انسان ته لکۍ ترنګی که نه ترنګی وی دغسې لکۍ ترنګی او بیا په لار روان شو وی زه خو یریږم وی بیا واپس شو ما ته ګوري او بیا روان شو وی ما وی چې داسې معلومیږي لکه زمری ما ته جوړ لاره ښیي وی بس زما نه مخکې دی زه ورپسې یم وی ما ته شاته ګوري او زمری مخکې روان دی او ما ته ګوري مخ راړی او بیا ځي وی نیغې لارې ته یې برابر کړم چې نیغې لارې ته یې مخامخ کړم زمری رانه واپس لاړه او زه په نیغه لاره راغلم حضور پاک ته یې دا حال وی ګوره د نبی علیه السلام یو خادم صحابي هغه ته زمری دکه د خدمتګار غوندې لار د نوکر غوندې لار ورته ښیي دا د نیکانو خلقو کرامت دا د نیکانو کرامت خدا هم د پیغمبر په حق کې معجزه زمارونو په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ژوند دی نو کافرانو سره څه جنگ جګړه راله او پیغمبر علیه السلام ډیر پریشانه د مکې نه بار ووت چې بار څنګه ووته نو یا الله وی زه خو نن ډېر پریشانه یم خدای داسې یو مسله ما ته راپېښه کړه چې زه پرې خوشحاله شم نن ډېر پریشانه او وجود یم زخمي و حضرت جبریل علیه السلام والا راغی وی ولې وی ډېر خفه چې داسې یو مسله اوس یو شی پیښ شي چې زه پرې لږ خوشحاله شم وی ښه خدای پاک تعالی دا طاقت در کړی دی چې دې اونه کې کومه اونه ته د څانګې نه نیسې او ځان پسې راکاږي تر پسې به راځي وی یو اونې ته ورمخامخ شم چې ورمخامخ شم نو اونه مې د څانګې نه ونیوه زه ترې مخکې او اونه ځمکه سیرلي کېږي او ما پسې نیغه را روانه ده او د تعجب خبره دا ده چې اونه مې سینګ د څانګې نه ونیوله نو اونه را ټیټه شوه او سینګ چې انسان ته سلام کوي دغسې ما ته وایي السلام علیک یا رسول الله د خدای رسوله په تا دې سلام جبریل علیه السلام راته وی اوس څنګه ما وی چې بس اوس ډېر زیات خوشحاله زړه مې خوشحاله شو دغه رنګې په یو سفر کې نبی علیه السلام روان دی او د اودسماتي ضرورت یې راغی او د پردې سشته نه چې ورته کښېني اواز یې وکړه داسې مخامخ یو اونه وه هغې ته اشاره وکړه او یو بله اونه وه هغې ته اشاره وکړه یو اونه هم په منډه را روانه ده او بله هم په منډه را روانه ده ځمکې شلول او دواړه اونې رالې او دا اونې په ځمکه ټیټې شوې سور یې جوړ کړ او پنۍ یې جوړه کړله نبی علیه السلام ورته خپل حاجت پوره کړ چې پوره یې کړ یوې ته اشاره وکړه یو هم خپل ځای له لاړه او بلې ته اشاره وکړه بله هم خپل ځای له لاړه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم چې اونې ته آواز وکړه نو بې د قدم او د خپې نه اونه په تنه را روانه و نبي علیه السلام له خواله راورسېده نبي علیه السلام فرمایي وی د نبوت نه مخکې چې به په لاره تلم او کومو کاڼو به په ما سلام اچوي اوس هم ماته هغه کاڼي معلوم دي دا د حضور پاک معجزه ده بل د دنیا یو ساینسدان خو یې ونه ونیسي او ځان پسې دې راکاږي چې ورپسې راشي یو یهودي راغی نبی علیه السلام ته کېناست وی زه مسلمانېږم خو د پیغمبر یو معجزه وي نو ستا څه معجزه شته چې ما ته یې ښکاره کړي نبی علیہ السلام لږ سوچ وکړو بیا وی او شته وی څه معجزه راته ښکاره کې وی ښه که د اونې دې غونچک ته زه اشاره وکړم او دا را اونې نه راښکته شي او دلته ماله راشي بیا به مې پیغمبري ومنې وی او نبی علیہ السلام د اونې ته اشاره وکړه د اونې هغه غونچک نیغ راته د پیغمبر علیہ السلام مخکې راکوز شو بیا ورته اشاره وکړه غونچک بیا خپل ځای له ورسېد یهودي خدای مسلمان کړ ده یو معجزه شو د نبی علیہ السلام عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے وی یو ځل د مکی زندگی ده وی پیغمبر علیہ السلام د مکی د کافرو نه ډېر زیات تنګ شوی وسره حضرت ابوبکر نو وی زه د مکې نه بار یو کافرو د عقبه ابن ابي معیط ګډې چیلې مې سرولې وی نبی علیہ السلام او حضرت ابوبکر دواړه ماله راغلل وی ما ته وی چې دا یہ لگ پیرا باندھے اس کا وی ما ورته وی چې زه خو
پی در باندې نشم څکلی دا ګډې چیلې زما نه دي دا خو زما د مالک دي زما پکې یو خپله نشته تاسو باندې څنګه پې وڅکم وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې داسې چیلی پکې شته چې هغه چیلي سره نی ملو شوي مال شوي ني وی مې چې او وی دغه بچی راول نو یې زه لاړم یو بچی مې راوستوله بلکل پوټینی بچی وه مال شوي نه وه چیلي سره نه وه ملو وی نیغه مې راوسته نبی علیہ السلام ته مې ودروله وی پیغمبر علیہ السلام وی لوښې راواله وی ما سره د کاڼي لوښې و د کاڼي د عربو به کله د لرګي لوښي و کله به د کاڼي لوښي و لوښې مې وله ورکړه وی نبی علیہ السلام مبارک د هغې په غلاس په تشو باندې په هغه تو باندې ګوتې ووهلې غولانځ یې وپړسېده تش یې غټ شو وی هغه لوښی ته ډک کړ وی مال یې هم راکړل حضرت ابوبکر صدیق هم وسکل او وی په خپله هم وسکل وی بیا په هغه غولانځ باندې ګوتې ووهلې وی واپس چې څنګه وه اقسې شوه وی په دغه ورځ زه پوه شم چې دا رښتونی پیغمبر دی بل څوک داسې نشي کولی او د هجرت په سفر مې درته د ام معبد قصه نه وکړه چې د هغې په کور کې مرنځوره چیلی وه او پیغمبر علیه السلام مبارک ته اوچه وه څومره پیغشتې دي داسې خوراک کې به ډېر برکتونه حضرت انس وی نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیات اوږی وی زما پلار او پلندر ابو طلحه وی کور ته راغی وی زما مور ته وی ام سلیم ته چې ام سلیم د خوراک د کره څه شته وی ولې وی قسم دی په نبی علیہ السلام مې داسې لوږه ولیده چې ډېر زیات اوږی دی او د ښي طرف ته او ګس طرف ته یې د لوږې نه کاڼي تړلي دي د درد د وجې ام سلیم وی چې بنکره خو بل څه نشته خو دغه یو څو ټوټې د اوربشو د ډوډۍ پرتې هم ډکرې ډکرې وی ما ته وی راشه انسه دا ټوکړې نبی علیہ السلام له یوسه او پټې یې والا ورکړه چې بل څوک ته خبر نشي ځکه نبی علیہ السلام خو سخي و ډېر زیات په هغه کې سخا وه نو که بل څوک ته خبر شو په خپله به یې ونه خوري نورو له به یې ورکړي نو یې زما مور لوپټه راکوزه کړه او هغه ډوډۍ د لوپټې په یو طرف کې وتړله او یې ترخ کې یې راله کېښوده او د لوپټې بل طرف یې زما د سر نه تاو کړ چې اډو څوک پې پې نشي وایي چې زه څنګه رالم او نبي علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېدم را باندې پیش شو وی هلکه ابو طلحه رالیږلې ما وی صیب او وی خوراک یې درکړی دی نو ما خو غږ انکار نشو کولی ما وی او صیب وی ښځه لاړ شه کور ته او موږ درلو وی پیغمبر علیہ السلام سره دغه 80 صحابه کرام وی ځای چې ځو ابو طلحه ډوډۍ کړې وی ما منډې کړې پلار د دروازې نه مخې راغی انس ولې رالې وی مې چې نبی علیہ السلام خو صحابه را پسې را روان کړه ټول رالل امنډه لاړ کور بیبي ته الوي وی نبی علیہ السلام خو ځان سره چې څومره صحابه ټول را روان کړي دي حضرت انس ته وی تا ورته ډوډۍ خولې ده او وی ما خو ورته وخوله ای بس بیا خدای پیچوکاري پیش وی چې څنګه راغی نبی علیہ السلام منکره صحابه کېنول او وی د دې سره انګولې شته مونږ وی نه صاحب انګولې خو نشته یو مشک دی او هغه د غوړو لړلې دی غوړي پکې نشته هسې لړلې دی نور څه د خوراک نشته وی راکړه دا مشک وی نبی علیہ السلام هغه ډوډۍ راواغېسته او یو غټ لوښي و منکره چې هغې باندې به 8 یا 10 کسان کېناستېدل نو په هغې کې هغه ډوډۍ واړه واړه کړه او وی هغه د سرمدې لوښي د غوړو لړلې خو پېژنې که نه یو چې غوړي پکې پراتي بیګې ته یو هسې لړلې په لاس ته را جدا کې او بیګې ته نه هغه لړلې لوښې هغه یې پې د پاسه را الاوړې کو هغې له زور ورکړه د هغې نه څه غوړي پې را په لاسو باندې را جارو کړل او په ډوډۍ د پاسه یې واچول ډوډۍ پې لږه لمده کړه وی ما ته وی ورشه 10 کسان راوبله وی 10 مې راوغوښتل وی ډوډۍ وخوړه
وی بار ووتل وی لس نور راغواړه لس نور رالل هغې وخوړه بار ووتل لس نور وی اتیا کسان غونډ ماړه شو او هغه ډوډۍ د غوړو ډکه داسې پرته وه لکه چې چا ګوتې نیونه حضرت انس ته چا تپوس وکړو وی څومره کسانو ډوډۍ وخوړه وی په موقع خو اتیا کسانو خو یې قسم دی که یو لک هم پې مړېدل ای معجزه شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمای غزوه خندق کې یو څو معجزې وشوې غزوه خندق کې خو نبي علیه السلام خندق کنسته ځکه کافر ډېر و مسلمانان کم لس زره کافر په مکه راغلي نو خندق یې کنسته چې کافر په مدینه را دننه نشي یو ځای خاص یو دوه طرفونو ته تې غرونه او بل طرف ته اوار میدان نو په هغه اوار میدان کې خندق کنسته نو چې کله خندق کنی نو یو ځای پکې داسې راووت چې هغه ډېره کلکه داسې خوره وه لکه د شګې چې یو ځای چې دا ترله چې ورته وایي کلکه ځمکه راووته تودیه ورته عربۍ کې وایي نبی علیہ السلام په صحابه رالل وی صاحب نور خندق خو روان دی په اسانه وکنستی شو او دا یو ځای نه کنولی کېږي ړم پې شین شو پکې پوټې اوسپنه دخل نه کوي وی زه درځم وی پیغمبر علیه السلام مبارک را کوز شو او دا خېټه مبارک یې په صادر باندې تړلې وه وی مونږ ولې ګینتري ورکړه کودال ګینتري وی چې اوچته یې کړه او بسم الله وی او ورسره د الله اکبر اواز وکړه او غزار یې ورکړه نو هغه تیږه چې وه 3 مایسه داسې وبهده لکه د شګو په شان دی یو رڼا ترې اوچته شوه یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټوله ښکاره شوه وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په دې رڼا ما ته خدای پاک فارس وښو ایران علاقه وی چې دویم ځل یې کودال اوچت که ګینتري او بیا وی بسم الله والله اکبر او درزه یې ورکه نو دوی میسه لکه د شګو وبهده وی ما ته خدای یمن او شام دا علاقې راته خدای پاک وښول شام چې دریم غزار یې ورکه وی هغه تیږه داسې شوه لکه ټوله شګه چې وي د هغې نه بیا یې رڼا اوچته شوه وی یمن راته خدای وښول دا کم ځای نه چې نبي علیه السلام ته خدای په دې رڼا کې وښول دا الله اشاره ورکړه چې ستا حکومت ستا دا امت دا به خدای دې ځایونو ته رسوي هماغسې وشو په دریو غزارونو هغه غټه تیږه ترله چې ورته وایي خټه دا ځمکه چې کلکه شي لکه د شګو غوندې وبهده دا یوه معجزه شوه دویمه سوه وی نبي علیه السلام ډېر زیات اوږې وی داسې اوږې چې په دې ښي طرف ته هم کاڼې تړلې او ګس طرف ته هم تړلې وی لاړم بیبي له ما ښځې ته چې ښځې د حضور پاک مې داسې حالت ولیده چې صبر نشم کولی د خوراک څه شته نو یو راکوټې کورنۍ چیلوکې وه پوټینۍ کورنۍ چیلوکې چې پوټینۍ وي او اوچی مال شوي هم ني څونه غوښه به وي پکې زیات نه 3 کیلو یا 4 کیلو یا 15 کیلو دي ځه پوټینۍ او ما وی چې دغه شته د اوړه وی د اوربشو لږ شانتې اوړه شته دی یو سا تقریبا یو 3.5 کیلو وی مې ښه داسې وکړه ته دا اوربشې اوړه کا او دا اوړه واغږه او زه دا چیلوکې الالومه او دا غوښه درته ټوټې کومه چې نبي علیه السلام د یو 2-3 کسو سره راوغواړو او ګزارې وشي وی د ما ښځې زر په میچن کې اوربشې واچولې هغه اوړه یې برابر کړل او اوړه یې واغږل او وی ما هغه چیلوکې لاله که سرمن مې ترې وویسته او غوښه مې ټوټې ټوټې کړه او بیا مې غوښه ووین په کټوۍ کې واچوله اور مې ورته بل کړه وی چې زه د هغې نه اوس ګارېدم نو زما ښځې اوړه غږلي وی ما ته ښځه وایي چې لاړ شه او نبي علیه السلام ته ووایه چې ګورې 3-4 نه زیات کسان رانولي رسوا به شو هسې نه چې ډېر راولې خو سخي دی او بیا وایي چې تاسو ډوډۍ وکړه او کسان پکې اوږي پاتې شو وی د لاړم نبي علیه السلام مې پټ ځان لکه مې چې صاحب دقسې دونه اوړه دي ګورئ 3.5 کیلو او دونه پوټې چیلوکې ده او ما هغه باندې کړې ده او ته ځان سره یو 4-5 کسه راوله چې تاسو ډوډۍ وخورئ وی چې دا مې ورته ووی
وی نبی علیہ السلام داغا زین را پاسی دو چغه کړي یا اهل الخندق یا اهل خندق د خندق مرګرو راځي جابر ډوډۍ کړي اوه اوس بس کېږي او پسونو خلک وی بس د نبی علیہ السلام خبر او په منډه منډه لاړم وی چې لاړم او ښځې مې ته مې الوي ښځې مې وي چې دا دې سره سوا کړو تا ته ما نه وي چې دریو څلورو نه زیات کسان رانولي وی ما خو ورته وی خو چې اوس پیغمبر علیه السلام ټول خلک را په مخه کړل او چې جابر ته وی ورشه ښځې ته دې ووایه چې کټوی د اور نه نه کوزئ او دا م ورته ووایه چې ځان له یو بله ګاونډی راولي چې ډوډۍ ورسره پخېږي خدای دا خو 3 کیلو اوړه خو یو ښځه پخولی شي ښځې راته ډېرې خبرې وکړې چې تا ته ما ویلو چې 2-3 راوله دا خو دې ټول مدینه راوسته ځکه د مدینې چې څومره او شابه ځان له مرګرې راوله ډوډۍ پخوي هلته ډوډۍ پخېږي او رانړېږي او دلته نبي علیه السلام مبارک چې مونږ کره کوم غټ لوښی وی را باندې راواغېسته او د کټوۍ نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا رالي په سمسیم نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا رالي او ډوډۍ ماتئ په خپلو مبارکو لاسو او د پاسه پې غوښه او ښوروا اچئ او یې کسان را دننه کې هغوی به خوړله چې هغوی به تلل نو او چې د کټوۍ نه به یې سینګ غوښه راوویسته نو زر به یې پې سر کېښوده نو بیا به دغسې نور وی قسم مې دې په خدای وي حضرت جابر وی چې څومره د مدینې خلک وو د خندق په جهاد کې وی ټول ماړه شو او وی قسم مې دې په خدای وي چې کټوۍ زمونږ هغسې خوټ کېدله او د تنور نه هم هغسې ډوډۍ را نړېدلې دا معجزه شوه د حضور پاک د دې نقشه به څوک داسې پیدا کړي تر ننه پورې نه ټوله دنیا د دې د نقشې او د دې د مثل نه عاجزان دي دې ته معجزه وایي یو سفر کې پیغمبر علیه السلام ته شکایت وشو وی صحابه وږي دي وی چا سره څه لږ ډېر خوراک شته نو چا سره سو یو کس سره یو موټی ستوانو بل کس سره یو موټی ستوان خو پیژنې که نه جوار میده کی یا غنم میده کی یا اوربش میده کی هغه ګوړه موړه پکې واچي لږ غوندې ستوان یې راوړل او د نبي علیه السلام مخې ته یې کېښودل وی حضور پاک پکې څه الفاظ وی چوف یې کړې وی راشئ وړی وی چې څومره صحابه ټولو ته خپل لوښي ډک یې وړل دا یو معجزه شوه دارنګې د اوبو معجزه وه په حدیبیه کې صحابه 1400 کسانو صحابه راغلل نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه وی صاحب کوم کوی د حدیبیه کوی ما لیدلی دی اوس هم کوی شته او د تیږو د غاړه ورته جوړه شوې ده خو اوبه پکې اوس نشته شاړ دی مکمل وچ دی وچ زه لاړم هغه د حدیبیې کوی له او ګیر چاپېره د کیکر د دې غټ کیکر دا اونې دي ډېرې زیاتې اونې دي هغه زمانه کې هم پکې د کیکر ونې وې نو یې صاحب کوی خلکو راوځانځه اوبه پکې نشته حضور پاک راغی 1400 بلکې 1400 نه 1500 پورې 1500 پورې صحابه دي اوښان ورسره دي ګډې چیلې ورسره دي اسونه ورسره دي وی پیغمبر علیہ السلام د کوی په غاړه باندې کېناست یو غش یې راوویسته وی لږې اوبه راکې لږې اوبه صحابه کوی کې واچول او خپل غش مبارک یې کوی ته ورغورځم وی په دې کوی سر کېږدی لږ سات یې پې سر کېښود وی اوس ته سر لرې کې وی سکی ته اوبه څومره صحابه چې و ټولو ته اوبه وڅښلې څومره اوښان چې و ټول سیراب شو څومره ګډې چیلی وې ټول سیراب شو او چې څومره صحابو سره مشکونه په سفر کې به ځان سره مشکونه ګرځول ټول یې ډک کړل او چې کوی ته هم کتل نو کوی هغسې راخوټ کېده وي اوبه نه وچېدل او په دغه سفر کې
نبی علیہ السلام مبارک ته چا شکایت وکړي اوبه بل ځای کې وی صاحب تږي شو اوبه نشته وی لږې غوندې اوبه شته یو صحابي والا یو لوښي کې اوبه راوړې کاسه کې وی دقه دي دومره راکوټې لوښی و چې پیغمبر علیه السلام مبارک پکې لاس کېښود نو لاس یې پکې نه خورېده ویښې تنګ و دا لاس مبارک یې پکې دقسې کېښود صحابي وی قسم دی ورته مې کتل چې د نبی علیه السلام د دې ګروتونو مبارکو نه اوبه راخوټ کېدې وی څکې وی چې څومره صحابه و ټولو اوبه څکلې او ټولو ته مشکونه ډک کړل په یو سفر کې دغسې بله یو واقع پیښه صحابه را شکایت وکړي صاحب اوبه نشته وی ځای چې ته لږې غوندې را پیدا کې صحابه ګرځېدل یو ښځه یې ولیده ښځه په اوښ باندې سوره ده او د اوښ یو طرف تم انډي یو مشک د اوبو دی او بل خوا مشک دی ښځه یې په دا منځ کې ناسته ده اوس هم په دې اس باندې چې یا په اوښانو باندې یو خوا منډي وي بل خوا او د پاسه په انسان ناست دی نو یو خوا هم د اوبو مشک او بل خوا هم منځ کې ښځه ناسته ده خپې یې پکې اوږدې کړي دي خورې کړي دي صحابه ورته وایي وایي د اوبه د کم ځای نه راوړې ښځه ورته وایي وی عهدي بالماء الامس هذا الوقت وی اوبو سره پرون دی وخت کې ملاقات مې شوی دی پرون دی وخت کې اوبو د ګودر نه روانه یو شواروز اوبه لري دي وی نږدې نشته وینا وی ښه راځه زمونږ دلته یو پیغمبر دی هغه له دې بوځو وی داسې کار دی چې زما کور کې زما په محله کې په قبیله کې چې کوم مشران خلک دی هغه تجارت له تللی دي او واړه ماشومان پاتې دي نار تږي به یې د اوبو له رسوم وی نه زمونږ پیغمبر له دې بوځو وی کم پیغمبر هغه چې صحابي ورته خلک وایي نبی علیہ السلام ته به د کافرانو صحابي وي وی چې ته ورته کوم نوم وایې ورته وایه خو زمونږ خو پیغمبر دی هغه له دې بوځو ښځه یې راوسته نبي علیه السلام له چې راوسته حضور پاک هغه ښځې ته وی ته د دې اوښ نه کوزه شه او خفه کېږه مه ستا اوبه ګورې نه کموه نو د مشک خولې وسپړدله او د هغې نه اوبه راواغېښتې او چې څومره صحابه وو د هغوی څاروي وو ټول یې سیراب شو او چې څومره مشکونه وو ټول یې دې ډک کړل ښځې ته څه وایي ښځې وایي وی مونږ ستا اوبه ګورې نه دي کمې کړې خپلو مشکونو ته دې وګوره الله مونږ له رزق راکړه مونږ له اوبه راکړې ښځه په خپله وایي وی زما مشکونه چې کله صحابو ته اوبه اخېستلې وی قسم دی چې د هغې نه وروستو ډېر ډک وو وی ما زه پرې پوهېدم چې زما مشکونه نوره مو پړسېدل د اوبو نه ډک شو بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته دې ښځې له څه توخه را جمع کړې چا سره کجورې وي چا سره ستوانو چا سره زیتونو ای ولا را جمع کړل او ښځه یې واپس په اوښ باندې سوره کړله او هغه سامان یې ورته مخکې په هغه اوښ باندې کېښوده وی ځه مونږ له خدای روزي راکړه ښځه چې قوم ته راغله قوم ورته وی ته خو نن لیټ شوې وخت یې ډېر واڼه یاره وی دقسې یو سړی و وی ما ورته کتل زما اوبو سره یې لوبې کولې او زما اوبې یې غېښتې او د دنیا خلکو څکلې او څاروي پې سیراب کړل او مشکونه هم پې ډک کړل او وی زما مشکې پوټې کمې نه شوې نور مو پړسېدل مشکونه د اوبو نه وی یا خو داسې کار دی وی د ځمکې دا ګوتې یې داسې کړې وی قسم دی چې یا خو د اسمان او د ځمکې لاندې را ده نه غټ جادوګر نشته به او یا رښتونی پیغمبر دی وی دا دوه خبرې څه موده پس صحابه به راتلل په دې علاقه باندې نو ګیر چې نبي علیه السلام صحابو ته د دې ښځې دې قوم ته به غږ نه کوې مونږ سره یو وخت کې احسان کړی نو په نورو خلکو به حملې کولې او د دې ښځې قوم ته یې غږ نه کو نو هغه ښځې قوم راغونډ کو وی تاسو ته پته ده چې دا مسلمانان راځي زموږ نه ګیر چاپېره په خلکو حملې کوي مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن ګورې مونږ ته غږ نه کوي ځکه ما ولې یو وخت کې اوبه ورکړي دي اوبه وله خدای ورکړې خو دې بانه شم راځئ دا رښتونی پیغمبر معلومیږي دا جادوګر نه دی چې مونږ مسلمانان شو نو د هغې ښځې په وجه خدای د هغې هغه ټول قوم مسلمانان کړل په یو موقع
نبی علیہ السلام له یو صحابي ډوډۍ کړې وه چې ډوډۍ وخوړه چیلې والا حلال کړې چې ډوډۍ وخوړه هغه هډوکي په ځمکه وغورځول نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ویله که دا هډوکي راغونډ کړه هډوکي پې واپس راغونډ کړل چې راغونډ یې کړل نبی علیہ السلام به د پاسه لاس راخ کړه خدای ته واپس چیلې جوړ کړ ګوره حضرت عیسی علیہ السلام به مړي جم دي کو دا خدای په حکم و دا یو معجزه د نبی علیہ السلام هم شو یو صحابي وی ما له نبی علیہ السلام یو تولیه را کړې وه د سپاک دا لاسونه چې پې اوچوي تولیه نو تولیه چې خیره نه شي څه به کوې ورسره انځې به وی قسم دی چې به کله خیره نه شوه وی ما به تنور کې ومنډله وی چې واپس به مې راوویسته نو یې صفا شوې به تنور کې شي سوځي ما یې ګوره چې کومه تولیه د حضور پاک د وجود مبارک سره جنګېدلې د اورې نه سوځي نو کوم صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړي او د حضور پاک لاسونه او تندي مبارک یې ښکل کړي دي نو د هغې به څه شانې دا د حضور پاک معجزې دي د دې نه علاوه حجة الوداع په موقع نبی علیہ السلام اوښان حلالول سخی خو دومره زیات و چې د حد نه وته سخا خو پې ختمه وه سل اوښان پې خلک نن سبا چې حجو کې یو ګډ تیم په تندي 15 دغه ګونجې پیدا کړي ګوري ته د ارزان نه ارزانه لالی چې څونه ټولو نه ارزان او نبی علیہ السلام باندې یو ګډ کېده چې یو ګډ حلال کی او سلو خان حلال کړل سلو خان په عمره کې مستحب دي که څوک څاروی حلال کی په عمره کې څاروی واجب نه دی او د عمرة القضا په موقع پیغمبر علیہ السلام 15 څاروي حلال کړي او د حدیبیې په عمره کې 80 څاروي حلال کړي دومره خو سخي نو بخاری شریف کې حدیث ته چې کله هغه اوښان ذبح کول از مغامخ ځان ته ودرول او ذبح کولې نو یو اوښ به د بل اوښ نه مرۍ مخکې کوله چې ما د مخکې حلال کړي څاروي تښتي د حلالولو نه او هر یو اوښ به د بل نه مرۍ مخکې کوله چې ما د ټولو نه مخکې حلال کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده حضرت جابر وای رضی الله عنه وی پلار مې مړ شو او بلا قرض پې پاتې شو وی د قرضدارو نیټه دا وه چې کجورې کله پخې شي نو در ورکو به وی کجورې چې زمونږ کله د باغ پخې شوې نو زه لاړم کجورې مې وکتې نو زما د قرضدارو قرض پې نه خلاصېده بلکل پوټې به نه خلاصېده نو ما نبی علیہ السلام ته وی چې دا قرضداري راغونډوم او سپارش وکړه زما دا ټول باغ د ځان له دوی شو که دا د دوی شو او چې باقي کم پاتې شي زما پلار ته وبخي وی قرضداري مې باغ ته راوستل وی قرضدار ورته وی چې دا به چا چاله ورکې پتا خو زمونږ بلا کجورې کېږي دا خو د یو قرضداري هم نه کېږي دې سره به څه کوو او دا خو بس سیزن اوس بیا تېرېږي بیا به څه کوو کال خو تا ته مونږ نه شو کتی یا به مونږ له کجورې پیدا کړې یا پیسې به راکړې او ډېر قرضدار او کجورې ډېرې لګې وی دی کې نبی علیہ السلام راغی وی چې څنګه راغی قرضداري پوه شو چې اوس به پیغمبر علیہ السلام سپارش کوي مونږ ته وی په مونږ یې په مې سترګې راوویستې او د نبی علیہ السلام نه ځان راته اشارې شروع کړې چې ګورې بخوره ته نه حضور پاک ډېر هوښیار پوه شو وی چې پوه شو وی ما ته وی داسې وکړه د دې باغ دا کجورې ټولې روشوکوه او د کجورو خو مختلف قسمونه نو هر قسم جدا جدا کېره دلته وی هغې کې چې څومره قسمونه و د کجورو مې جدا جدا ډېرې جوړ کړل وی نبی علیہ السلام زما په باغ کې لږ شو او چې د خوبه راپاسېد قرضداري استاذ دي چې دا خو ټول د یو قرضداري هم نه کېږي وی د هغه چې کم پکې لوی ډېرې وی پیغمبر علیہ السلام د هغې نه چکر و وی بیا ما ته وی چې راوړه لوښې چې دې له پې خپل حق ورکم وی چې لګیا دي یو کس له د هغه حق ورکوي هغه ته وی ستا حق پوره شوي یو ځه بل ته وی ستا څومرې دومره هغه لګیا دی وی قسم په خدای
چې هغه نور ډیری خو سالم پاتې شو، هغې له خو یې ګوتې م یو نړې، خو چې په کم ډیري سره نبي علیه السلام ناست او قرضدارو له یې ورکولې، وی په هغې چې ما ورته کتل نو یو کجور هم پکې کمه نه وه. وی د ټولو قرضدارو قرض خلاص شو. وی لاړم ما حضرت عمر ته هلو وی چې دا چلو شو، وی ما ته یې وی چې کله پیغمبر علیه السلام د دې ډیري نه تاو شو، وی د پوه شوم چې دې کې به خدای برکت کړي. دا د رسول الله مبارک معجزه ده. لاس کې یو ځل کاڼي راواغېستل حضور پاک چې کاڼي راواغېستل، کاڼو یې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل، د هغه لاس کې هم تسبیحات وي. حضرت عمر له ورکړل، د هغه لاس کې هم تسبیحات وي. حضرت عثمان له ورکړل، د هغه لاس کې هم تسبیحات وي، او بیا د هغه لاس کې تسبیح بند شو. صحابه څه وایي؟ وی زمونږ د قسم په خدای وي چې مونږ به د نبي علیه السلام سره ډوډۍ خوړه، نو وی مونږ به د ډوډۍ تسبیح په خپله اورېده چې سبحان الله به وي. هم ډوډۍ خوړه، هم د هغې تسبیحات اورېدل. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو د مارونو معجزه ست شی دی، هر هغه کار چې د پیغمبر مبارک نه هغه خلکو ته ښکاره شي او هغه د عام عادت او د عقل نه بهري. عام عادت کې هغه نه څرګندېږي د چا نه، او عقل هم وایي چې دا د څرګند نه شي، او مخلوق د هغې د مثل د هغې د نقشې د جوړولو نه عاجزي، دې ته معجزه وایي، او دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل دی. دې کې څوک دویمه خبره نشي کولی. قرآن شریف کې د لویې معجزې ذکر دی. د مکې کافر و ابو جهل او د هغه دوستان پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي چې مونږ ته یو معجزه ښکاره کړه. جبل ابي قبیس باندې نبي علیه السلام ولاړو. وی ښه که د الله نه سوال وکړم دا سپومۍ راته دوه ځایه کې وبه منې؟ وی یو بلکل. اقتربت الساعة وانشق القمر. پیغمبر علیه السلام مبارک اشاره ورکړه، سپومۍ په منځ دوړه کړې شوه. یو په غر و، یو د غر نه لاندې اخوا لاړه، او بیا یو ځای شوه. ابو جهل څه وایي؟ وی دا د جادو د نظربندي را باندې وکړه. وی ښه نظربندي خو په تاسو به چلیږي. وی تاسو د بهر خلکو نه تپوس وکئ، د نورو علاقو نه، او ستاسو کومې قافلې چې بار تللي دي چې راشي هغې نه تپوس وکئ. که دا هغوی هم لیدلي بیا به دا جادو؟ وی نه، بیا به نه. نو کومې قافلې چې شام مصر وغیره ملکونو ته تللی وې او هغه رالې، هغې نه یې تپوس وکړو، هلکه په پلانکۍ شپه تاسو څه لیدلي؟ یو لویه خبره هم لیدې وه. وی څو؟ وی سپومۍ دوه ځایه شوه، بیا یو ځای شوه. چې څوک به راتلل هغې به دا وي یاره وی ستا د جادو نه غټ جادو بل نشته، وی دا په ټولو خلکو چلیږي. دا معجزه وه د حضور پاک. داسې نورې ډېرې دي. د بدر په موقع کې صحابه کرام فرمایي، وی نبی بخاري کې حدیث دی، وی نبی علیه السلام د شپې نه راغی، مونږ ته وی چې راشئ. وی لاس مبارک کې کېدو، هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله. سار له به پلان کې کافر دلته پروت دی، په بل دی لاس کې ښود. وی سار له به پلان کې کافر دلته پروت دی، په بل دی لاس کې ښود. وی سار له به پلان کې کافر دلته پروت دی. د یو یو کافر نوم به یې غشته او په یو یو ځای به یې لاس ایښوده. وی قسم په خدای چې سار له جهاد وشو چې د نبي علیه السلام د کم کافر نوم غشتی او هغې سره په کم ځای لاس ایښودی، وی هم په حقه دی هغه کافر مردار پروت و، د هغې نه سوتر برم اخوا دی خوانو. دا پیشنګویې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د احد په غر ولاړو، غر اجلقې زلزلې وکړه. یو ورسره حضرت ابوبکر، یو حضرت عمر، او یو حضرت عثمان، او احر د لته مبارکه رو بروله. وی اسکن احد، په قلار شو احده، انما علیک نبی، یو در باندې پیغمبر ولاړ، و صدیق، دو در باندې یو در باندې صدیق ولاړ دی، ابوبکر ته اشاره ده، و شهیدان، دو در باندې شهیدان ولاړ دی. همغسې وشو، حضرت عمر هم شهید شو، حضرت عثمان هم شهید شو. یو بل ځای کې یو صحابي وایي، وی نبی علیه السلام روان و، زه ورپسې لاړم یو باغ ته لاړ. وی زه د باغ په دروازه ودرېدم، وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی. وی ما ورته ودرېږه، اجازت دله غواړم. مې چې صاحب ابوبکر راغلی د اجازت غواړي. وی اجازت ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه. ما اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه.
بیا دروازه وډبېده. څوک یې؟ وی عمر یم. مې ودرېږه په قلا. د الله رسول عمر راغلی دی. وی د جنت زیر م ورکه او د شهادت م ورکه، د جنت پې م ورکه او د شهادت پې م ورکه. وی دې کې دروازه وډبېده. حضرت عثمان راغی رضی الله عنه. مې ودرېږه اجازت دله غواړم. صاحب عثمان اجازت غواړي. وی اجازت م ورکه، د جنت زیر م ورکه، د شهادت م ورکه، خو سره د مصیبت نه. ګوره مې چې د جنت زیر م قبول کو، د شهادت م سره د مصیبت نه. وی الله المستعان، الله نه مدد غواړم. او مغسې شو. حضرت عمر شهید شو. حضرت عثمان رضی الله عنه سره د لوی مصیبت نه او د ازمایش نه هغه ته هم خدای پاک شهادت ورکړي. دا پیشنګویې دا د حضور پاک معجزې دي. ګورې د مارونو خطا نشي. معجزه دا چې خدای کله وغواړي د پیغمبر نه څرګندېږي، او چې خدای ونه غواړي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه. الله وتعالی کې واچي هغه سی وشي، چې الله وتعالی کې وانه چي نه کېږي. ډېر وختونه دي چې نبی علیه السلام به وږي و، شپږ اووه ورځې ډوډۍ بنوه. خدای به معجزه نه ښکاره کول، نو نه به راتله. او کله به چې الله وغوښتل چې معجزه ښکاره کړي نو معجزه به ښکاره شوه. نو معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ مضبوط دلیلی. د پیغمبري دا په خلق چې سوچ وکړي او فکر وکړي نو پته لګي چې یاره دا خو د عقل او د عادت نه خلاف شی دی. او چې د پیغمبر نه دا شی څرګند شو نو معلومیږي دا چې دا د خدای را طرف نه د نبوت یو دلیل دی. حضرت عیسی علیه السلام به مړ جم دی که برګي مرض والا باندې به لاس راخ که د هغه مرض به جوړ شو، او چې مادرزاد لون به د مور نه پیدا ړون او هغه له به لاس یوړه به خدای پاک جوړ کړ. نو د مارونو دا د حضور پاک معجزات دي. خو د ټولو نه لوی نبی علیه السلام یو حدیث کې راځي وی چې څومره د پیغمبر معجزه غټی او یا معجزې ډېرې وي وي هغومره به د هغه امت ډېرې. نو زما معجزه قرآن ده. ګوی قرآن غټه معجزه هم ده او تر قیامته پورې همیشه معجزه هم ده. وی امید لرم چې خدای به زما امت د نور امتونو نه زیاتوي انشاءالله. دې کې یو فرق دا دی که یو قوم کله معجزه غوښتې ده او معجزه راغلی ده او بیا هغې نه پس هم قوم انکار کړی دی نو هغه بیا خدای تباه کړی دی. که بې د غوښتنو نه معجزه ښکاره شوې ده او قوم انکار کړی دی نو تباه شوې نه دي. خو چې وغواړي او بیا معجزه راشي او بیا ته انکار وکړي نو هغه قومونه خدای تباه کړي. لکه د صالح علیه السلام قوم اوښه وغوښتله، اوښه راله پی به یې ورکول او د هغې نه پس انکار وکړو نو قوم خدای تباه و برباد کړه. نو د نبی علیه السلام نه بعضې وخت کې معجزې غوښتلې شوي دي چې ته موږ ته دا معجزه ښکاره که دا ښکاره که، هغه به وي نه ما ته پته ده که دا معجزه خدای زما په لاس. خدای ته سوال وکړه چې دا معجزه درکړي. که زه د خدای نه سوال وکړم او دا معجزه خدای په ښکاره کړي ما ته پته ده تاسو بیا ایمان نه راوړئ. دا عادت او د عرف نه او د تجربې نه راته پته ده نو بیا به تاسو خدای تباه کړي. نو دا غټې معجزې وې د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ. او په دې معجزاتو زمونږ ایمان دی. ښه په دې زمونږ ایمان دی، په دې به مونږ ایمان لرو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو لویو معجزو خاوند و او خدای پاک ولې ډېرې عظیم معجزې ورکړې. دې نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام معجزات ډېر دي، امت ډېر دی او په ټولو پیغمبرانو کې د لوی شان خاوند هم دی او د ټولو پیغمبرانو سردار هم دی او په بیت المقدس کې د ټولو پیغمبرانو امام هم پاتې شوی. غټه معجزه د معراج اخو مې درته مخکې ویلې ده که نه چې رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي.